د سرحدي لیوا د څلورم کنډک قومندان سرحدي کرښې ته سفر وکړ. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. کو چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی نو داسې تازه پر وخت دقیقو خبرونو مطالبه لپاره در سره زموږ پښتو نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. دا 215 اعظم قلی اردو څلورم نمبر سرحدي لیوا څلورم سرحدي کنډک قومندان مولا ګل احمد صابر د رباط سرحدي کرښې ته سفر وکړ. نوموړي له لیډریګ تر بهرامچې له ټولو سرحدي پوستو لیدنه وکړه او مجاهدینو ته یې سپارښتنه وکړه تر څو د هیواد او خلکو د ښه امنیت په موخه خپل ټول توان او امکانات په کار واچوي. همدارنګه یې د مجاهدینو سره د دوی د ستونزو او مشکلاتو د حل په اړه خبرې وکړې او د غوښتنو د پوره کولو ډاډ یې ورکړ. په نیمروز ولایت کې بیا نظامي تمرینات ترسره شول. د دریم سرحدي کنډک د راپور پر اساس د نیمروز ولایت د دریم سرحدي کنډک سرحدي ځواکونو نظامي تمرینات ترسره او همدارنګه یې د یو شمېر غټو سلاحو تمرینات. بلخوا په کابل کې د نفتي توکو بیې راټیټې شوي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په کابل کې د نفتي توکو بیې د تیرو میاشتو په پرتله کموالی موندلی دی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د تیلو او نفتي توکو د بیې د ټیټېدو لامل د خصوصي سکتور لپاره د اسانتیاو رامنځته کول ګڼي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ټینګار کوي چې تر دې وروسته سوداګر کولی شي له کومې ستونزې پرته له بېلابېلو هیوادونو تیل وارد کړي. بلخوا ځینې تیل پلورونکي وایي چې اوس مهال د 1 لیټر پټرول بیه له 60 افغانیو نه 60 افغانیو ته او د 1 لیټر ډیزل بیه له افغانیو نه 62 افغانیو ته راټیټه شوې ده.